السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. زموږ استاد چې دغه مبارزه او دغه کړنه دا یوازې د الله جل جلاله د رضا لپاره د ځانګړي ځواک مقصد دا دی چې چټک او سریع عملیات به کوي. هغه عملیات چې کوي هغه به دقیق وي، خاص هدف په نقشه کوي چې له دې سره بل څوک زهر نشي، بل چا تکلیف ونه رسېږي. مطلب په یو ځای باندې عملیات کوي، په یو کلي کې، په یو ښار کې، په یو کور باندې عملیات کوي چې نور ته تکلیف ونه رسېږي، نور ته زحمت ونه رسېږي. هغه مغرض کس، هغه ظالم کس د دې نظام په مخالفت کې لګیا دی، هغه ظالم کس د اسلام په مخالفت کې لګیا دی، هغه ظالم کس چې د مظلوم په مخالفت کې لګیا دی، یا بل تخریب رسوي یا بل تخریب رسوي، هغه ته به تاسو چټک او صریح ځان رسوئ. نو بیا هم چې کله کوم کار ته تاسو وړاندې کېږي په هغه کې څو شیان په نظر کې ونیسئ. د الله تعالی رضا، توکل په الله تعالی، خپل موجوده اسباب منظم کول، دشمن ته په پیچیده حالاتو کې ځان په سریع او چټک رسول، د مظلوم ملت، د مظلوم مسلمانانو سره ډېر احتیاط کول چې بې ځایه زیر نشي، بې ځایه تکلیف نشي. د دې نظام هدف او مقصد دا دی چې مظلوم په امن کې. نو خدای ناخواسته که زموږ مسلمانان ولس وځېرېږي، دا بیا زموږ ستاسې د نظام پالیسي نه دی.